د دې سکرین په مخ کې یو وعده هم وکړه چې د خلکو لپاره بنیادی کارونه به کم کار کوي. دا جنت جنت وطن، دا جنت جنت وطن، هر خوا مزه. دی خو غالبا څه امبولانسونه هم فور ویل آماده کړي دي، هغه به هم انتقاليږي کنه. صحيح نعم باذن الله. الان هنالك ايضا حاجه من قبل ولايه كونر ل5 سيارات اسعاف، قمنا بمضاعفتها ل10 سيارات اسعاف باذن الله. زپرد یورک شمار ورغاړي لاسونه اوخ کې لالو نصر زخمونای ګلونه شا، زپرد یورک شمار ورغاړي لاسونه شا، بیا مشلم بلم با پوینو کې لطپت وطن، دا جنت جنت وطن، دا جنت جنت وطن، غواړو تدرستی نړۍ سیال تر ټولو چت وطن، دا جنت جنت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. واقعیت امارات او داسې نور د خپل هغه مرستې د لړۍ دایم لري او روانې دي. تر دې دمګړۍ پورې چې اوس څونه مرستې شوي دي 3618 ټنه دا د ورور په لاس شوي دي، عمود سعید افاری، چې دا هر وخت په افغانستان کې کوم آفات راغلی دی، کوم مشکلات راغلي دي، د ځان نه رسولی دی، نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي. دا باید موږ تشویق کړو. بلکې د امارات نه راټولې کړي مرستې دي، هغې هم باید پوه شي چې زموږ مرستې چا ته ورسېدلې. نن ورځ 11 کانټینر را رسېدلي دي. موږ په دې باندې هم غږ کوو، د دې په مشرانو باندې هم غږ کوو چې راځئ داسې یو بنیادي کارونه د دې لپاره وکړو چې هغه د مکتب دی، کورونه جوړونه ده، صحیح اوبو څاګانې دي، کلینیک دی او داسې نور کارونه دي. الحمدلله عطا فاونډیشن هم په کور جوړونه کې کار کوي، بنیادي کارونه کوي. یو متل دی د مۍ خوړلو چل نه بلکې د مۍ نیولو چل باید وښیو، چې دې کې د خوراکي مواد شته، ویلچیر شته پکې او د صحت برخې نور داسې لوازم په دې کې شته دی. د دې سکرین په مخ کې یو وعده هم وکړه چې د خلکو لپاره بنیادي کارونه به کم کار کوي. يقولوا وعد السكريم هذا نعم. قدام الكاميرا نعم. عشان شو بتسوون اساس حق المتضررين ولايه الكونر. ان شاء الله باذن الله. هم اخواننا ومتضررين. الان استلمنا عده طلبات من والي كونر بمخططات لدراستها والمساهمة بجزء من بناء هذه المساكن بإذن الله. يمنغا دوالي سب كونرنا چې کوم نقشې او کوم پروپوزل دي هغه موږ تناقض دي. ان شاء الله موږ په دې کې خپل همکاري کوو چې اساسي کورونه او دوسره جوړ کوو همکاري سره. ډیره زیاته مننه. دی خو غالبا څه امبولانسونه هم فور ویل آماده کړي دي، هغه به هم انتقاليږي کنه. يقول بالنسبة أنتم ل10 الإسعافات نعم. تمويل وعدتوا وياه، يقول هذا بعد بي ولا صحيح نعم بإذن الله. الآن هنالك أيضا حاجة من قبل ولاية كونر ل5 سيارات إسعاف، قمنا بمضاعفتها ل10 سيارات إسعاف بإذن الله. چې موږ کوم وعده کړې وه د لسو امبولانسونو ان شاء الله دغه کونړ ولایت ته کېږي ارتقالي ان شاء الله زر وخت کې وتخدم القطاع الصحي في المنطقة بإذن الله. او دا به ان شاء الله د صحي کوم ټیمونه چې دي خپل متضررین ساحته په سانه غباد وان شاء الله راح نراعي التضاريس الجبلية هذه باختيار الإسعاف. نو په دې اساس باندې موږ خپل د غرونه وکاته، په ما اساس باندې موږ امبولانسونه ورته تیارو. ډیره زیاته مننه. د عمود سعید موږ خبرې واورېدلې چې بنیادي کارونه دپاره لکه دوی ویلې چې موږ امبولانسونه د کور جوړونې، کلینیکونه او داسې نور. دې سره تقریبا 14 خیریه بنسټونه دي چې مختلفه تقریبا 8 دلته موجود دي. د هر یو خپل پارتنرشپ کړی دی، په شریکه سره یو هوډ کړی دی او مرسته یې کړې ده. نو راځئ د افغانستان لپاره بنیادي کارونه وکړو. د دې په څیر نور مؤسساتو په انجو باندې غږ کوو. افغانستان ډیر ځورېدلی، ډیر کړېدلی دی. داسې بنسټیزه کار وکړو چې تلپاتې صدقه وي له موږ تاسو پسې. الله پاک دې له ټول نه راضي شي. جزاک الله خیر. دلته هزارت کتاجګت سره ورونه دي، هم کپاشای پښتون زبګ دې سره ورونه دي،
دلتا حضارت ایک تاجگ دی سراورنا دی هم کپاشای پختون زبگ دی سراورنا دی کور د مسلمان د یو ملت یو وحدت وطن دا جنت دا د ټول افغانانو په نمائندګي باندې موږ سر کړل دوی ان شاء الله بنیادی کار شروع کوي په افغانستان کې او بنیادی کار د تر ټولو چت وطن دا جنت جنت دا جنت جنت وطن هر خوا مزارنا خر قبرنا زینت وطن دا جنت جنت دا جنت جنت